السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل کې د انټرنیټ سپیډ تاسو سیوا کړئ. مطلب تاسو موبایل کې 4G نه وي نو تاسو پکې داسې سیټ اپ کولی شئ چې د 4G نه بغیر بس تاسو موبایل بالکل 4G په شان کار کوي، یا تاسو به داسې ځای کې چې هلته کې انټرنیټ سلو وي، انټرنیټ صحیح کار نه کوي، نو خپل موبایل دغه یو سیټینګ وکړئ. د دې نه بعد تاسو خپل موبایل انټرنیټ سپیډ ته وګورئ، ډاونلوډ سپیډ یا اپلوډ سپیډ، نو ستاسو د موبایل سپیډ به بالکل زیات شي. دغه سیټینګ دغه طریقه درته راښایم نننۍ ویډیو کې. نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دنه مخکې ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې او کمنټس کې درکړی دی. هلته نه به تاسو دغه اپلیکیشن سمپل خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو څه ګورئ نو لږ شانتې ویټ به وکړئ، لږ شانتې لوډینګ به کوي. دې نه بعد یو پرمیشن به غواړي، دغه پرمیشن به تاسو دې ته څه کوئ الاف کوئ. اوس دلته کې سټارټ یو آپشن به تاسو ته موبایل به د سکرین باندې ښکاري سمپل. په دې سټارټ به تاسو کلیک وکړئ. دلته کې تاسو که وګورئ سپیډ ټیسټ، مطلب اوس ته یو ځای کې د انټرنیټ سپیډ کتل غواړي نو دا وګورئ دلته کې بګین ټیسټ. اوس دلته تاسو د انټرنیټ سپیډ اول وګورئ او کله چې د دې سیټ اپ زه کوم هغې نه بعد د تاسو وګورئ دلته ډاونلوډ سپیډ دی، اپلوډ سپیډ دی، فنګ هر څه چې دی هغه تاسو ته بیا د دې ځایګي نه ښایي. دلته کې تاسو وګورئ ما سره انټرنیټ سپیډ په دې سر باندې اوس راغلو نو دغه ځایګي نه ماته د انټرنیټ د سپیډ پته لګي. دغه شانتې ټیسټ ریزلټ مطلب ډیټ تاریخ، هر یو تاریخ پته تاسو ته ښایي چې په دې تاریخ باندې ستا په دې ډیټ باندې ستا سپیډ کم ځای کې کم شوی دی، څونه ټایم کم و بیا څونه سیوا شوی دی. مکمل تاسو خپل هغه سپیډ ټیسټ د دې ځایګي نه کولی شئ د انټرنیټ. نو قدرمنو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل د انټرنیټ مکمل معلومات واخلئ، خپل د انټرنیټ سپیډ وګورئ، ډاونلوډ او اپلوډ سپیډ دغه شانتې وګورئ. قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به مې. که خوښه شوې وي لایک کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.